د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 1504 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 402 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت شهراسیاب ولسوالۍ ابتدایه محکمې لخوا یو متهم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د ننګرهار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 444 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 315 وثیقې هم اجرا کړي دي. د زابل ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 191 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 15 وثیقې هم اجرا کړي دي. په پکتیا ولایت کې 6 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. په کونړ ولایت کې 3 متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کابل ولایت ښاري ابتدایه محکمې اړوند 4 زونونو په 2 اونیو کې 1253 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. په پکتیکا ولایت کې 5 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کابل ولایت مرافعه د نشهیي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي او اختصاصي محاکمو په 2 اونیو کې 453 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د دایکنډي ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 140 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 58 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 408 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 290 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزنی ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 309 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 240 وثیقې هم اجرا کړي دي. په هرات ولایت کې 9 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. په غزنی ولایت کې 3 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه.